پښتون 50 کاله د بل دیوال ته خټې وکړې، وخت او حالاتو ترې نه خپلې ګټې وکړې. موږ هغه توب یو سر شیندلو ته توزله وځو، سیاست پر بل کوو، د جنګ میدان ته خپله وځو. مشهور ټیک ټاک سټار چیتا اخرکار هغه پولیسو گرفتار کړی دی. تاسو دا وخت په سکرین باندې کته هم شي چې جج ته کله پیش کولو نو داغه نه یو تصویر هم چا ایسته دی. خو تاسو سره کم خبر چې دی هغه شیر کو چې مشهور ټیک ټاک سټار چیتا چې دی هغه پولیسو گرفتار کړی دی. په دې بر سره هم خبرې کو چې آیا چیتا داسې څه واقع کړی و چې داغه په خپل باندې پولیس هغه په دې باندې مجبور شو او داغه گرفتاری هغه وکړه. نو کستاسو خیال وی کله چې د 9 مې باندې عمران خان کله اریسټ شو داغه نه پس چې په ملک کې د ملک په زیاتو سیمو کې داسې خلک راوته داسې توړ پوړ او یو سو بل سي وکړه. نو پاغي کې هم چیتا یو ویډیو کړوا په کم کې چې ورسره لینده ورسره وي او په یو پولیس والا باندې هغه په لیندې باندې گزار وکي. هغه ویډیو ډیره زیاته مشهور او بیا چې کله پولیسو خلک نیودنو هغه ویډیو به هم خلکو شیر کوله چې چیتا هم داسې چل کړی دی خو پاغي باندې سي پایار سنو درت شوی. اوس داسې ویل کېږي چې په دې باندې هفته مخکې یو اف آی آر درج شوی دی. اف آی آر هم دغه 9 مې کوم واقعیت چې په هغې کې چې د دې کوم ویډیو وایرل شو هغه ویډیو په نسبت باندې په دې باندې اف آی آر کړی دی او پولیس بیا اخر چې کوم دی نن هغه په دې باندې مجبور شو د دې کوم گرفتاری چې د هغه په عمل کې راوسته. نو تاسو ټول سره کوم دغه نوې خبر چې دی هغه مونږ شریک کو چې د چیتا یو ډیر زیات مشهور تقریبا په ټیک ټاک باندې 1.4 میلیون فالوور هغه هم لري او ډیر کم خوندوري ویډیو هغه هم جوړي. خو د هغې کومه گرفتاري چې د مخې ته راغلي دا جج ته هم پیش کړی شوی دی. د 2 ورځو دپاره کم پولیسو ته په ریمانډ باندې حواله شوی دی. د هغې نه پس 2 ورځې بعد به بیا هغه پولیس بیا جج ته پیش کوي او د جج څه فیصله وي چې آیا جیل ته لیږي د نه علاوه په ریمانډ یې مزید ورکوي. نو هغه خبر به هم تاسو سره شریک کوو. دغه لنډه شان ویډیو تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې به ملایو. الله حافظ.